سلامونه ستړي مشئ مسافر چینل ته ښه راغلاست. هغه مسافر چې په دغه ورځو کې له ابوظبي نه کابل ته سفر لري، هیله ده چې دغه مهمو نکتو ته پام وکړي. لومړی چې تاسو ټیکټ اخلئ نو هیله ده چې له 2 یا 3 ټراول ایجنسیانو نه پوښتنه وکړئ د ټیکټ په باره کې، ځکه ډیر داسې کسان لیدل شوي چې ټیکټونه په ډیر تفاوت باندې اخیستلی دي. دوهم د کرونا ټیسټ ته ضروري پاملرنه وکړئ، ځکه د ابوظبي کارمندان هیڅ چاته اجازه نه ورکوي ولو که یو کس باندې 1 ساعت هم تیر شوی. تیرو ورځو کې په خاصه توګه د جمعې ورځې په فلایټ کې د ابوظبي کابل نه ډیر کسان له سفره پاتې کړل شوي دي چې هغوی ته ټراول ایجنسیانو والا ویلي وو چې کرونا ټیسټ ته ضرورت نشته. په داسې حال کې چې د ځینو کسانو د هغه جمعې په ورځ واده هم وو او 1 ساعت یا 2 ساعته د کرونا ټیسټ نه زیات تیر شوي وو. هغو کسانو ته هم اجازه ورنه کړه چې هغوی کابل ته سفر وکړلی شي. نو هیله ده چې کرونا ټیسټ په دقیق وخت کې وکړئ، د سفر ځنډ لامل ونه ګرځېږي. درېمه خبره د وزن ده. ځینې داسې شیان چې تاسو اخیستي وي مهم وي، په هغه وخت کې نه په ایرپورټ کې پرېښودلی شئ او نه هم بل چاته یې ورکولی شئ. هیله ده چې خپل وزن مخکې له مخکې نه تول کړئ، تر څو تاسو ته په داخل د ایرپورټ کې سرخوږی نه وي چې یو او بل کس ته بیا په هغه وخت کې د مدد کولو غوښتنه کوئ. خوشحاله او سوکاله سفر ولرئ. هیله ده مسافر چینل سره یو ځای شئ. مننه.